السلام علیکم. تر هر څه تر مخه تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي تاسو په ټولو جوړ روغ یاست او تر دې مهال به مو رخصتیانې په خیر سره تېرې کړې وي. لکه څنګه چې موږ پوهېږو په دې وختونو کې موږ مکتب ته نشو تللی، هلته خپل درسونو ته ادامه نشو ورکولی، نو ځکه نو د ویډیو د لارې په خپلو کورونو کې درسونو ته ادامه ورکوو او هیله مو دا ده چې تاسې دا ویډیوګانې وګورئ، یو شی ځینې زده کړئ او تعقیب یې کړئ. نو نن ورځ راځو خپل د پښتو مضمون درس ته خپل پښتو نوی درس شروع کوو. خدای دې وکړي چې تاسې تېر درسونه مو څو پله تکرار کړي او په هغه کې به کوم مشکل نه لري انشاءالله. نو د پښتو مضمون مثلا پښتو کې چې مو هغه درس هغه ځای کې چې مو درس پاتې شوی و د هغه ځای څخه خپل درس بیرته شروع کوو، یعنې نوی درس چې هغه موضوع مو ده د کال موسمونه. تاسو خپل کتابونه ټوله راواخلئ، خلاص یې کړئ، صفحه 9 راواړوئ، موضوع یا عنوان د کال موسمونه. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ خپل په نوي درس باندې شروع کوو. عنوان مو دی د کال موسمونه. په نن درس کې موږ وایو چې مثلا کال څو موسمه لري. د کال موسمونه څو دي نومانې زده کوو او څو موسمه لري. مثلا 4 موسمه لري، 7 موسمه لري، 1 موسم لري، څو موسمه لري. نن ورځ موږ په دې باره کې درس وایو. اول، یو کال 4 موسمه دي. یو کال 4 موسمه دي. څو موسمه دي یو کال؟ 4 موسمه دي. یو کال 4 موسمه دي. اول، پسرلی، دوبی، منی او ژمی. پسرلی، دوبی، منی او ژمی. اوس تاسو پوه شوئ زده کوونکو چې مثلا یو کال چې دی څو موسمه لري؟ 4 موسمه لري. اول موسم چې دی چیش دی؟ پسرلی دی. دویم موسم دوبی دی. دریم منی او اخیری او څلورم ژمی دی. یو کال 4 موسمه دی. پسرلی، دوبی، منی او ژمی. اوس راځو دویمې لیکې ته. په پسرلي کې بارانونه اوري. په پسرلي کې بارانونه اوري. په دوبي کې هوا توده او میوې پخیږي. په دوبي کې هوا توده او میوې پخیږي. په پسرلي کې بارانونه اوري. په دوبي کې هوا توده او میوې پخیږي. اوس زه د سره وایم او تاسې هم زما سره تکراروئ، سمه ده؟ یو کال 4 موسمه دي. یو کال 4 موسمه دي. پسرلی، دوبی، منی او ژمی. په پسرلي کې بارانونه اوري. په پسرلي کې بارانونه اوري. په دوبي کې هوا توده او میوې پخیږي. په دوبي کې هوا توده او میوې پخیږي. یو وار بیا تاسو ته تکراروم. د کال موسمونه. یو کال 4 موسمه دي. پسرلی، دوبی، منی او ژمی. په پسرلي کې بارانونه اوري. په دوبي کې هوا توده او میوې پخیږي. نو ګران زده کوونکو ستاسو په دې سره خلاصه دي چې یو کال څو موسمه لري؟ 4 موسمه لري.
اول موسم چې دی پسرلی، دوهم دوبی، دریم منی او اخري او څلورم ژمی دی. او په پسرلي او دوبي موسمونه موږ ویل، مثلا په پسرلي کې چې کېږي بارانونه ډېر اوري، او په دوبي کې هوا ډېره توده وي او چې کېږي رقم میوې پخېږي. اوس اخري لیکه چې ده د نن ورځ دپاره مو درس د هغو نه بس ده. لاندې لیکه چې ده انشاءالله پاته درس دی په بل ویډیو کې به یې تشریح کړو، بل ویډیو کې به یې درته وایم. د نن دپاره د هغو نه بس ده. اوس راځو هم د خپل څلور فصله بېرته وایو. اول په اول عکس کې تاسو وینئ چې دا څنګه دی، درخته دلته ګلان یې کړي دي او څه باران هم دی. او موږ پوهېږو چې موږ په درس کې وویله چې کال چې دی څلور فصله لري. اولین فصل یې کوم یو دی؟ اوس به یې وګورو. اولین فصل یې پسرلی دی. ګوره موږ په درس کې موږ وویل چې پسرلي کې چې کېږي بارانونه کېږي. ګوره باران اوري او درختې ګلان کړي دي، ټوله ځای زرغون دی. دا چې دی پسرلی دی او د کال اول فصل چې دی پسرلی دی. پس راځو دوهم عکس ته ګورئ، دلته درخته ده، میوې یې کړي دي او دلته لمر یې. ستاسو په نظر دا به کوم فصل وي؟ دا دوبی دی. دوهم فصل د کال دوبی دی. دلته درختې میوې کړي دي. موږ په درس کې ویل چې هوا ډېره ګرمه وي او رقم میوې پخېږي. پس راځئ دریم عکس ته وګورئ، دلته ګلان ژړ سوي دي، رژېدلي دي، باران هم دی، داسې باد و طوفان هم دی. نو دا ستاسو په نظر کوم فصل به یې؟ دا هم منی دی. د کال دریم فصل منی سو، چې په مني کې همیشه ګلان رژېږي، رنګونه یې ژړ سي، طوفانونه بادونه یې، په دلته هم بارانونه یې. نو دا چې دی د کال دریم فصل دی چې نوم یې څه دی؟ منی دی. او راځئ د کال اخري فصل ته چې بالا کال ختمیږي، هغه څه دی؟ ژمی دی. تاسو وینئ دلته درخته وچه ده، ټوله ځایونه کې واوره ده او ډېر یخ دی. موږ پوهېږو د عکس څخه چې دا څه دی؟ ژمی دی. نو نن ورځ موږ د هغو نه درس ویلی، په دې موږ پوه شولو چې کال چې دی څو فصلونه لري؟ څلور فصله لري: پسرلی، دوبی، منی، ژمی. د کال اول فصل پسرلی دی، دوهم فصل یې دوبی دی، دریم یې منی دی او اخري یې ژمی دی. او اوس موږ په کوم فصل کې یو؟ د کال په پسرلي کې یو. اوس راځو د خپل کورنۍ دندې ته. کورنۍ دنده مو مثلا تاسو زه کورنۍ دنده در کوم، هغه به تاسو په خپل کتابچه کې لیکئ. اولین لغات دی موسم. موسم به تاسو خپل په کتابچه کې څو پلا لیکئ، یوه صفحه. دوامه جمله ده: یو کال څلور موسمه لري. چې دا جمله به هم تاسو په خپل کتابچه کې یوه صفحه لیکئ چې دوې صفحې سي. او دوهم کارخانګي مو هم دا ده: د پسرلي او دوبي په موسمونو کې کومې میوې پخېږي. په خپلو کتابچو کې یې ولیکئ. د پسرلي او دوبي موسمونه خو موږ وویله، په دغه دوه موسمونو کې کومې میوې پخېږي. په خپل کورنۍ کې به یې د خپل پلارجان، مورجان یا هم خور سره د دوی څه به پوښتنه وکړئ، د هغو په مرسته به یې په خپل کتابچو کې ولیکئ. د نن ورځ دپاره مو درس د هغو نه و ګران زده کوونکو، تر بیا پورې چې انشاءالله خپل نور درسونه وایو. تر هغه پورې د خدای په امان ښه ورځ ولرئ.